طالبان او نور دښمنان د وطن داسې وایي که نړیواله ټولنه له افغانستان څخه ووځي موږ به دا وطن وخورو دا به ونیسو نه دا ارمان د پلارو نیکو غورنیکو ګور ته وړی او تاسې به یې هم ویسئ. د امریکایي او ناټو ځواکونو د وتلو له پریکړې وروسته افغان ملي امنیتي او دفاعي ځواکونه هیوادوال ته ډاډ ورکوي چې د سرونو په نذرانه کولو د مور وطن ساتنه به کوي. دوی وایي په تېرو 19 کلونو کې د جګړو پر مهال بېلابېلې سیمې سقوط شوي خو له تېر کال راهیسې چې د ټول هیواد د امنیت چارې د افغان ځواکونو لخوا مخته وړل کېږي ان یو کلی هم سقوط شوی نه دی. زموږ بعضې هموطنان چې د دې حراس لري یا مایوسه دي که جامعه جهاني له افغانستان نه ووځي موږ به مشکل سره مخامخ سو. نه تاسې ته موږ ډاډ درکوو تر څو چې دا زمریان ژوندي وي دا د دې وطن ساتونکي دي او تاسې نه به حفاظت کوي او هیچ تشویش او مایوسی احساس نکیا. تمام مردم افغانستان اطمینان میدهیم که دوش برادران خود شب و روز برای خدمت بر مردم افغانستان در هر نوع شرایط جوی ما آماده نبرد هستیم و هیچگاه دشمن مهلت نمیدهیم که بالای ما پیروز شود. یک قطره خون خود استاد هستیم در تمام ولایت‌ها وظیفه میکنیم آماده هستیم آماده میباشیم. د افغانستان د ځانګړو ځواکونو چارواکي وایي د بهرنیو ځواکونو د شتون څخه پرته د هیواد په بیلابیلو ولایتونو کې عملیات جریان لري چې پایلې هم ښې دي. دوی وایي د دښمن شوم پلانونه به د خاورو سره خاورې کړي او د هیواد ساتنې فرض به په ښه توګه پوره کړي. تر څو پورې چې یو د امنیتي او دفاعي ځواکونو سرباز سرتېری ژوندی وي د افغانستان به پاتې وي. دښمن ته زه د دغه ځای نه وایم چې څنګه چې مې تر اوسه پورې چې مو څنګه ستا پزه په خاورو باندې ننیستلې وه ته مو د خاورو سره خاورې کړی وي بیا به دې هماغسې خاورې کړو. دا وطن بې صاحبه نه دی دا وطن صاحب لري صاحب یې ژوندی دی صاحب یې خپل د خاورې دفاع په میړانه کولی شي. حکومت وایي د نړیوالو ځواکونو په نشتون کې هم به افغان امنیتي ځواکونو د ترهګرو او ترهګرۍ پر وړاندې مبارزې ته دوام ورکوي. د کورنیو چارو سرپرست وزیر حیات الله حیات چې د لوګر امنیتي وضعیت د ارزونې په موخه یاد ولایت ته تللی و وویل امنیتي ځواکونو ته یې امر کړی چې دښمن دې له پښو وغورځوي او د برید وخت دې ورنه کړي. حیات زیاتوي د سولې ابتکار د افغان دولت و 50,000 څخه زیات طالب بندیان یې خوشي کړل خو مقابل لور 1% انعطاف هم ونه کړ چې ښکاري د بهرنیو استخباراتو د موخو لپاره افغانان وژني. تاسې وینئ چې طالبان تر اوسه د 1% په اندازه باندې انعطاف نه ده ښودلی د سولې دپاره. موږ و د افغانستان دولتو چې سوله مو اعلان کړې ده د افغانستان ولسو چې سوله اعلان کړې ده موږ و چې د طالبانو د 15,000 نه اضافه بندیان مې خوشي کړه او د هغې د 90 سلنه دا اوس جنګېږي موږ سره مخامخ چې اکثره یې وژل شوي دي. نو اقلا که طالب رښتیا افغان وي او د دې خاورې بچی وي خو یو ځره انعطاف خو دې دا وښیي. تیره اونۍ د امریکا جمهور رئیس جو بایډن ولسمشر غني سره په ټلیفوني خبرو کې ویل د روان کال سپټمبر میاشتې څخه مخکې به ټول امریکایي ځواکونه له افغانستان څخه ووځي چې څو ساعته وروسته ناټو سازمان هم د خپلو سرتېرو د ویستو اعلان وکړ. افغان چارواکو د امریکا متحده ایالاتونو او ناټو له یادو پریکړو څخه د هرکلي ترڅنګ ویلي افغان ملي امنیتي او دفاعي ځواکونه د هیواد د ساتنې وړتیا لري او په میړانې سره به د ترهګرو پر وړاندې وجنګېږي.